الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. تر حمد صلات و سلام وروسته په تیر پیر کې د اسلام په خلاف د لویدیځوالو ناوړه توطئې او پلانونه په دغه برخه کې د فرانسې د پاچا نهم لویس پلان هغه مهال چې نهم لویس د فرانسې پاچا د صلیبي جګړو په مهال د مسلمانانو په لاس اسیر او د 14 میاشتو اسارت څخه وروسته آزاد او فرانسې ته ستون شو. د عیسوي نړۍ په پالیسي جوړونکي کانفرانس کې څرګنده کړه د جګړې له لارې موږ په مسلمانانو بری نشو ترلاسه کولی. لازمه ده چې د دې په هکله خپل پلان ته بدلون او د سیاست له لارې ورته ماتې ورکړو. په دې توګه چې د اسلامي هیوادونو د مشرانو خپلمنځي دښمنۍ ته لمن وهل، په مسلمانانو کې مذهبي اختلاف رامنځته کول او د دغه اختلاف لمن پراخول تر څو دغه کار د دې د ضعف او کمزورتیا لامل وګرځي. مه پرېږدئ چې مسلمانان د داسې نظام څخه برخمن اوسي چې حاکمان صالح او د خپل ملت په چوپړ کې حاکم نظام پر رشوت، فساد او اخلاقي انحطاط رودي کول تر څو د ملت او حاکمانو ترمنځ د بدبینۍ فضا دوام پیدا کړي. په اسلامي هیوادونو کې د ایماندار اسلامي اردو د تشکیل مخنیوی چې جهادي او ایماني احساس ولري، د اسلامي او عربي هیوادونو ترمنځ د وحدت او یووالي مخنیوی، د اسلامي نړۍ په زړه فلسطین کې د لویدیځ پلوه حکومت تاسیس، د مسلمانانو د علمي ژوند څخه د عربي ژبې ګوښه کول، د کورني نظام ړنګول او د ښځې ازادي او بېبندوباري، ټولنیز ظلم او تیری، د قومونو ترمنځ خپلمنځي شخړې رامنځته کول تر څو په خپلو منځونو کې سره اخته اوسېږي، خلک ماده پال او عیاشانه ژوند ته هڅول، په ټولنه کې بیکاري رامنځته کول او د خودکفایي په لورې هلې ځلې له منځه وړل، لویدیځ پالنه او د بېلارو فکري غورځنګونو جوړول. د دې کار موخه دا ده چې په اسلامي هیوادونو کې په خپله د دوی اولادونه د لویدیځ رنګ واخلي. د مسلمانانو اولادونه په خپلو هیوادونو کې په غربي تصور او فکر روزل او له اسلامي افکارو څخه یې بې برخې کول. د همدغه مقصد په خاطر خپل پوهان د مستشرقینو په نامونو بولي او لاندې وسایل یې په لاس ورکړي دي: عربي ژبه ګوښه کول او انګلیسي ژبې ته وده ورکول، تبشیري او نصراني ډلې په کار اچول. دغه کار د 20مې پېړۍ په لومړیو کې پیل کړ تر څو په قرآن او د رسول الله په رسالت او د اسلامي احکامو په اړه د مسلمان عقیده متزلزله کړي او ځوان نسل په خپل فرهنګ وروزي تر څو د اسلام نوم او نښان پاتې نشي. د قرآني تعلیماتو بدنامول او د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تروریست معرفي کول، د اسلام تاریخ غلط او ناسم ښودل، اسلامي نظام او اسلامي فرهنګ او علمي میراث بې ارزښته معرفي کول. په اسلامي هیوادونو کې لادینه ډلې ټپلې لکه نیشنلیستي، صهیوني، سیکولاریستي، قادیاني، بهایي او دیموکرات غورځنګونه په پښو درول. قادیاني فرقه د غلام محمد قادیاني ته مشرتابه لاندې د هندي پنجاب ولایت د قادیان په سیمه کې په 1908 میلادي کال انګریزانو رامنځته کړه. غلام محمد دعوه وکړه چې زه الله تعالی انتخاب کړی یم او زه مهدي یم او د صف په صورت کې احمد زه یم. دی د نبوت ختم نه مني او ځان د عیسی علیه السلام په صفاتو سمبال کړي. په 1904 میلادي کال د اسلامي هیوادونو 140 تنو علماو دغه ډله لادینه او د اسلام تخریبونکې کافره ډله ټپله وبله. دوی 10 میلیونه نفوس لري. په انګلستان، ناروی، سویډن او په همدې توګه په عربي ملکونو قطر او اماراتو کې اوسېږي. بهایي ډله په 19مه میلادي پېړۍ کې په ایران کې انګریزانو رامنځته کړه. دغه یو لادینه فرقه ده چې د ښځو نورو په یووالي او د ټولو ادیانو په وحدت باوري دي. د بیت الله په څېر د دې ډلې د بنسټګر بهاءالله قبر ته اعتقاد لري. ګڼ لادینه معتقدات لري. د اسلام په جامه کې کافره ملعونه ایراني ډله ده. د لویدیځ واکمنۍ ته د فرصت برابرول په اسلامي نړۍ کې هغه دولتونه چې د لویدیځ په مرسته واک ته رسېدلي او ځان د هغوی د مرستو د احسان مرهون ګڼي، د خپل واک د ادامې په خاطر باید لاندې چارې سر ته ورسوي. لومړی د خپل هیواد په دننه کې د لویدیځ د فرهنګي او فکري پراختیا لپاره فرصت برابرول تر څو په دې وسیله بیروني مرستې ترلاسه او له بلې خوا د خپلو رقیبانو په وړاندې یو څه افراد له ځانه سره ولري. دغه کار د لویدیځ پالو پرول شوو افرادو په وسیله ترسره کیدی شي. د مثال په توګه د مصر د عربي جمهوریت
ډاکټر طه حسین د مصر د فرهنګي راتلونکي په باب یو کتاب لیکلی. هغه وایي که غواړو چې تمدني پرمختګونه او ټکنالوژي ته لاسرسی ولرو، لازمه ده چې د لویدیځ هر څه خواږه که ترخه، که ښه وي که بد، شر که خیر، ټول باید را انتقال کړو. دغسې احمق نوکر صفته وګړي په هر یو اسلامي هیواد کې شتون لري چې نومونه اسلامي دي مګر عقل او فکر غربي. د سیکولارو رهبرانو څرګندېدل او د اسلامي رهبرانو تخلیه، لویدیځوالو په اسلامي هیوادونو کې جاهل مستبد واکمنان د واک ګدۍ ته ورسول. د دې ترڅنګ په کوښښ خلاص پورې کړل تر څو د هغې ترڅنګ سیکولر او بېدینه شخصیتونه هم رشد وکړي، تر څو یې په مناسب وخت کې د اقتدار ګدۍ ته ورسوي او د هغوی په وسیله اسلامي تمدن ته د پای ټکی کېږي. د دغه مقصد لپاره یې په ترکیه کې اتاتورک، په افغانستان کې امان الله خان او په ایران کې د رضا شاه پهلوي او په مصر کې د خدیو، په سوریه کې د حافظ الاسد او په اردن کې د شریف مکه کورنۍ انتخاب کړه. لویدیځ د داسې شخصیتونو په روزنې لاس پورې کړل چې د خبرو او نطاقي استدلال او لیکلو له لوړ ځواکه برخمن وو. هغوی کولی شول چې ولسونه قانع کړي او خپل ځان ته یې جذب کړي. پر دې اساس که دوی به ناسمه خبره هم کوله نو ناپوهو او کمزورو خلکو به حق ګڼله او د هغوی په ګټه به یې په تبلیغاتو لاس پورې کولو. لویدیځ استعمار له دغو شخصیتونو بوتان جوړ کړل تر څو یې خلک قهرمانان وګڼي، لکه په مصر کې ساز زغلول چې خلک به یې سیکولاریزم ته رابلل. د لویدیځ څخه د نظامي نظامونو او اساساتو واردول، دا چې د اسلام په لومړیو کې د اسلام د دښمنانو د اداري او جګړهیزو نظامونو قواعدو څخه ګټه واخیستل سوه. د مسلمانانو مشرانو د هغې له تمدني برنامو څخه استفاده وکړه. حقیقت دا ده چې هغه مهال د دوو وجوهاتو له امله دغه کار زیان نه درلود. دا چې د لومړي دور مسلمانانو د اسلام دښمنو ځواکونو په وړاندې د ذلت احساس نه کوو، بلکې د لوړتیا، شرف او عزت احساس یې درلود او اسلام د غالب او واکمن نظام په توګه مطرح و. هغه مهال چې مسلمانانو څه شی ضروري و او د اړتیا ولې باله، هغه یې ورڅخه اخیسته او چې کوم شی اړین نو له هغه څخه ځان ساته. هغه مهال په اساساتو قانون د ژوند په نظام د حلال او حرامو کې هېڅکله د استفادې صورت نه ده موندلی. البته د ژوند په وسایلو کې د جګړې په تکتیکونو کې ګټه اخیستل سوې. اوسنی تمدن چې د بنسټ ډبره په سیکولاریزم، بېدینۍ، فحاشۍ، عریانۍ، بد اخلاقۍ، برمن ګرځېدلو، شراب، سود خوړو، احتکار یې ښودل سوی، هېڅکله به معقوله نه وي چې د ټکنالوژۍ او نوي صنعتو تخنیک سره یو ځای د هغې نظام او وحشانه اخلاق هم خپل هیواد ته انتقال کړو. افغان مشرانو امان الله خان، ظاهر خان او داود خان لوی اشتباه کړې وه چې په دې کار کې دقت ونه کړ، خپل ځان او هیواد یې د کمونیزم د تباهۍ او بربادۍ په ټیټه کنده کې وغورځاوه. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.